د جلالاباد ښار نهمه ناحيه خوشکمبد سیمه کې د جلالاباد ښاروالۍ تر چتر لاندې د یونپس مرستندوی ادارې لخوا د 1.4 میلیون افغانیو په لګښت د فرعي کوڅو او لښتیو په خولو چارې پیل شوې. د جلالاباد ښاروالۍ تخنیکی او سکتوري چارو رئیس انجنیر وحید الله مخلص وایي دغه پروژه چې څه کم 1 کیلومتر اوږدوالی لري د 3 میاشتو په موده کې به بشپړه شي. چې په دې کې د سړکونو د کانکریټي پروژه شامله ده. ټول تقریبا 915 متره ده او په مختلفو عرضونو باندې چې ځینو برخو کې 15 متره عرض لري او ځینو کې 4 متره عرض لري چې هر ورځ اویا تنو د کار زمینه په مساعده شوې ده او ان شاء الله په 3 میاشتو کې به دا تکمیل او ګټه ته وسپارل شي. د سیمې اوسیدونکو عصمت حلیمي وایي دغه کوڅو په خولو سره به د سیمې اوسیدونکو له ډېرو ستونزو خلاص شي. په دغه کې بعد باران کې ډېر ستونزو سره مخ هم دغسې بزګر چې کله د خپل سبزیجات ښار بازار ته وړي یا رکشا یا نور او وسایل په دغه لار په ستونزو سره مخ او مریض وخت ته رسیدګي نشو کولی شفاخانې ته نشو رسیدی نو دا چې اوس پخېږي له ده سره دغه د کلیوالو کومې ستونزې چې دا به حل شي. د همدغې سیمې یو بل اوسیدونکی ګلاجان چې د دغه سړک پراخوالي لپاره یوه اندازه ځمکه هم وقف کړې وایي په بارانونو کې په دغو لارو هېڅ تګ راتګ نه کېده چې په پخېدو سره به یاده ستونزه حل شي. کومل چې مخکې په خټه کې موږ روان نو زنانه ماشومان به روانه وه مشکلات به وه یو مریض به چېرته نشو تللی اوس دروازې خوله کې موټر روانه اوس اساني شو اوس موږ ته. په دغه پروژه کې سلګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې. یو تن کاریګر سمسور وایي او دغه پروژې نه موږ ډېر راضي یو ډېر خوشحاله یو په دې چې دا تقریبا د سیوې چې 9 میاشتې موږ وزګارو موږ غواړو چې دغه زموږ پروژه لا پسې وړاندې سي وګده شي نور هم د سنت نه چې دا سرکونه دا شکر د زمون کوسي پخېږي زمون منتخب ور سره خي منتخب پاکي روزانه خلد خټو لغنه بخلاشي. په ټوله کې د جلالاباد ښاروالۍ مسولین له ښاریانو غواړي چې د عوایدو په ټولولو کې له ښاروالۍ سره پوره همکاري وکړي ترڅو له همدغو عوایدو ورته نورې پروژې پلي کړي.